یو سړی به راووتو د لښکر نه، هلکه زما د مقابلې پکې څوک شته، پتون به یې ورته وټپاو. لکه اوس دا خلک هغه لوبه کوي، څه کبډي کبډي مبډي دغه څیزونه چې کوي نو هغه یو د پتون وټپی، لکه زما د مقابلې پکې څوک شته راځئ. ٹھیک شو راځي. نو دغه کار یې وکړو چې جالوت د کفارو چې کوم لښکریانو چې کوم مشر و کمانډر و هغه راووتو او اواز یې ولګاو چې بھائی زما د مقابلې پکې څوک شته دی او که نشته دی، هغه دې راووځي زما سره دې مقابله وکړي. او کله چې دې جالوت د مسلمانانو دا لښکر ولیدو چې دا خو 313 کسان دي، نو دا داسې خوار نو د دا خیال و چې دا ډېر زیات کمزوري دي. نو ده په دغه ټایم کې دا خبره وکړه، وایي د دې مسلمانانو دپاره خو زه یوازې کافي یم، زما لښکریانو ته وایي د جنګېدلو ضرورت نشته دی، زه په خپله پهلوان سړی یم، مضبوط یم، طاقتور یم. نو د دغه مسلمانانو د دغه طالوت رحمه الله د دې لښکر سره وایي زه په خپله جنګېدلی شم، نورو کسانو ته وایي زما ضرورت نشته دی چې هغوی دې جنګ وکړي. خو بهرحال ده چې کله اعلان وکړو چې زما د مقابلې پکې څوک شته دی که نشته دی، نو په دغه ځای کې بیا داود علیه الصلاة والسلام و، خو ده ته لا په دغه وخت کې نبوت نه و میلاو شوی. په دغه وخت کې نبوت د شموئیل علیه الصلاة والسلام سره و او دغه د بني اسرائیلو پیغمبر و. نو دغه داود علیه الصلاة والسلام عمر لا دونه نه و، ځکه نبوت ورته نه و میلاو شوی، او نبوت د 40 کالو په عمر کې میلاویږي. دی هم و او د ده پلار هم و او 15 نور رونه و په دغه د مسلمانانو چې دا کوم لښکر و. نو په دغه کې دغه داود علیه الصلاة والسلام او د ده 15 رونه او یو پلار، دا کسان پکې وو. خو داود علیه الصلاة والسلام په لښکر کې شامل نه و، ده به د خپلو رونو او د خپلو ملګرو خدمت کوو، په دوی پسې بیا سامانونه وړل راوړل. نو دی چې کله راغی نو الله جل شانه شموئیل علیه الصلاة والسلام ته حکم وکړو، هغه ته یې وحي وکړله چې ته داسې کار وکړه چې د جالوت په مقابله کې داود علیه الصلاة والسلام میدان ته ورکوز کړه، ځکه دا ډېر طاقتور دی، پهلوان دی. داود علیه الصلاة والسلام د عمر نه کم و، خو الله جل شانه ولس ناشنا جسم ورکړی، طاقتور مضبوط جسم یې وله ورکړی او قوي. نو الله جل شانه شموئیل علیه الصلاة والسلام ته وحي وکړه چې د جالوت په مقابله کې دغه داود ته مقابلې ته ورمخې ته کا. نو داود علیه الصلاة والسلام بیا د هغه د پلار او د رونو په مشوره باندې دغه مقابلې ته رامخکې کړلی شو. خو چې کله د داود علیه الصلاة والسلام د میدان جنګ ته راتلو او د کسانو لی خدمت کوو، څه سامانونه مامانونه وغیره دا څیزونه یې وله راوړل، نو دی چې په دې لاره باندې را روان و، نو په لاره باندې ده ته یو کاڼي اواز وکړو، وایي ما راوچت کا خذني فبي تقتل جالوته، وایي ما راوچت کا په ما باندې به ته جالوت قتل کې مړ به یې کړي. یو کاڼي به ته اواز و. نو بس دغه کاڼي راچوت کړو چې بهتره خبره ده، په تا به مړ کړم، تا به راچوت کړم په تا به یې وولم. نو هغه کاڼي راچوت کړو. بیا چې یو څو قدمه داسې مخکې لاړو نو هلته ورته یو بل کاڼي اواز وکړو، وایي ما هم راچوت کا، په ما باندې به جالوت وولي، په ما باندې به جالوت مړ کړي، قتل به یې کړي. هغه کاڼی هم راچوت کړو. بیا چې یو څو قدمه مخکې لاړو بل کاڼي ورته اواز وکړو، وایي ما هم راچوت کا او په ما باندې به دا جالوت وولي، هغه به مړ کړي، په ما باندې به یې قتل کړي. نو داود علیه الصلاة والسلام وی ډېره بهتره ده، نو تاسو به راچوت کوه. هغه یې راچوت کړل او ځان سره په یو تیلی کې یا په جب وغیره څه شی چې د هغې وخت مطابق د هغه سره و په هغې کې یې واچول. نو هغه خو ورسره د مخکې نه په جب کې ورسره و، دی خو په لاره باندې ځان سره راچوت کړي و. نو چې کله مقابلې ته څنګه ور ووتلو نو جالوت د هغه ځای نه راووتو، هغه مکمل ځان په وسپنه کې بند کړی و، د وسپنې زیری اغوستلې وه، خو صرف دا تندی یې ښکارېدو، په سترګو کې واړه دلته په هغه وسپنه کې سوري کړي و چې بهر ورته خلک ملخ ښکاري. نو صرف تندی ښکارېدو، نور ټول ځان په وسپنه کې بند کړی و، په زیره کې ځان بند کړی و. نو چې کله د داود علیه الصلاة والسلام سره دا کاڼي ولیدل نو په هغه پسې څه مسخرې غونته کولې چې لکه ته ما ته وګوره، زما دونه لښکر ته وګوره او تا سره 2-3 کاڼي در سره یې، ته په هغې باندې ما مړ کړې، په کار ده تا سره ښه مضبوطه اسلحه وې، توره در سره وې، نیزې وغیره غشي مشي داسې دونه میزونه در سره وې. هغه ورته وایي ستا د دې سره څه کار دی؟ خو الله جل شانو به موږ له فتح راکوي، بس زموږ په الله جل شانو باندې ایمان دی. او وایي موږ هغه خلک یو چې د الله جل شانو په امتحان کې پاس شو، هغه شاته د نهر هغه امتحان و، د اوبو هغه امتحان و، پرون هم تذکره کړې وه. موږ وایي هغه خلک یو زموږ په الله جل شانو باندې ایمان مضبوط دی. نو بس یو کاڼی راواغستو، داسې پې ور وشغه چې ور وشغه او رساله تندی پې ولګېدو او شاته تې ووتلو، بیا پې بل ور پرېښود، بل یې پې ور پرېښود چې 3 واړه کاڼي پې ور پرېښود، 3 واړه کاڼي په دې ځای نه وتل او په دې ځای به تې وتل، په هغه ځای باندې جالوت راولوېدو او مردار شو. اوس هغه لښکریان ډېر ګډوډ شو، 1 لاک لښکر پسې شاته ولاړ دی. هغه 1 لاک لښکر چې کله خپل کمانډر ولیدو چې لکه دا خو په کاڼو باندې راولوېدو مړ شو، دا خو سړی په کاڼو باندې ویشتو او مړ شو. نو د هغو حوصلې ماتې شوې، ګډوډ شو، داسې ترنګ غونته شو او هغه ټول داسې ګډوډ شو، لاړه ایسته وتښتېدل په شا باندې. نو الله جل شانه دغه 313 مسلمانانو بني اسرائیلو له په دغه 1 لاک کفارو باندې عمالقو باندې فتح ورکړله او الله جل شانه دغه مسلمانان غالب کړل. نو په دې آیت کې دقه خبره وه.